نن په یوې متفاوته موضوع خبرې کوم او کیدای شي ستاسو هم دا ډیره خوښه شي. نو راځئ را سره واورئ او خپل نظر هم را سره شریک کړئ. دا چې ولې نجونې هلکان جذاب نه ګڼي، نن په همدې اړه دا ویډیو لرو. آیا غواړئ چې په خپل چلند کار وکړئ او نجونې ځان ته جذب کړئ؟ که مو ځواب هو وي نو په دې ویډیو کې تاسو ته هغه لارې درښیو چې تاسو د جذابو هلکانو له ډلې وګڼل شئ او ټولې نجونې به هم درپسې شي تر څو تاسو ته نږدې واوسي. لومړی ځان ته ښه پام کوئ. داسې لباس واغوندئ چې سټایلي ښکاره شئ، ستاسو له بدن سره جوړې جامې وي او داسې رنګ ولري چې ستاسو له ویښتانو، سترګو او پوست سره مو ورته والی ولري تر څو نجونې در جذب شي. که یو برند ساعت هم ولرئ نو تر نورو متفاوت معلومیږئ. په خپلو ویښتانو مو یو ډول تیل وهئ او خپله مو د ویښتانو ډول خوښ کړئ. دا چې څنګه ویښتان ږمنځوئ، دا چې څنګه ویښتان جوړوئ، دا په تاسو پورې اړه لري. د چا غوندې غواړئ ویښتان جوړ کړئ هغه موډل تل کاروئ. که خپله نوښت کوئ لا ښه ده چې بیخي له نورو ځانګړي واوسئ. که نه په دې برخه کې یو ایډیال خوښ کړئ او د هغه د ویښتانو ډول همیشه کاروئ. دویم، روزمره ورزشي کلب ته ځئ. مهمه نه ده چې د مطرحو لوبغاړو غوندې لاسته راوړنې ولرئ یا دومره سخت تمرین وکړئ چې له بل هر کاره پرېوځئ. یوازې دومره کافي ده چې سمارټ واوسئ او ذهن مو سکون ولري. خپل قد ته په کتو مو د بدن خیال وساتئ. دریم، تل خوشبو واوسئ. له تیزو عطرو سره ځان مه روږدي کوئ. داسې بوی وټاکئ چې خپله ورسره ارامېدلی شئ. که وجود مو خوله کوي هماغه شیبه د ټاکل شوي یو ډول عطر وکاروئ. که مو شاوخوا کې نجونې وي نو هغوی ستاسو خوشبو ته پام کوي. څلورم، په خپله څیره او سترګو کار وکړئ. هغه فلمونه چې مشهور ستوري پکې لوبېدلي وي ویې ګورئ او ځینې هغه چلنجونه چې تاسو ته هم ښه ښکاري له ټولنې سره مو سم وي را تقلید یې کړئ. پنځم، په زړه پورې مسکا کوئ. پټه خوله مسکا هنر زده کړئ. شونډې مو ډېر یو اړخ ته مه کش کوئ. د خندا پر مهال مو شونډې یو پر بل راولئ. شپږم، جذاب تګ وکړئ. د قدم پر مهال مو د پښو فاصله ډېره معینه وټاکئ او ورو تګ کوئ. دا ډول حرکات ستاسو پر ځان باور لرل ښیي او نجونې هم همداسې با اعتماد په نفس هلک خوښوي. اووم، په موقع خبرې وکړئ. په هغو خبرو کې حتما برخه واخلئ چې تاسو یې په اړه پوهیږئ. خپل نظر ډیر واضح چې نورو ته پکې پوښتنه پیدا نشي ارایه کړئ. که وپوهیږئ چې په خبره مو خلک ونه پوهېدل ووایئ چې زما د خبرو هدف دا و. هڅه مه کوئ چې هر وارې تاسو ډیرې خبرې وکړئ. اکثره نجونې د هلکانو خبرې څاري چې په کوم اواز خبرې کوي او څه وایي. اتم، معمولی غږ خپل کړئ. مهمه نه ده د راډیو د ویاند غوندې غږ ولرئ یا د هغوی په څیر خبرې وکړئ، خو کولی شئ چې له ځینو فلمونو د خبرو حالت تقلید کړئ. داسې روانې خبرې وکړئ لکه طوطي چې د نجونو زړه ته لاره وکړي. نهم، آرام او قوي واوسئ. که له نجونو سره خبرې کوئ خپل حالت کنټرول کړئ تر څو هغوی وانګیري چې تاسو ډیر په خپل ځان باورمن یاست. د هغوی هرې خبرې ته پام کوئ. که له خبرو سره موافق نه یاست په دروغ مه ورته وایئ چې سمه ده. په خبرو یې نیوکه وکړئ او خپل ښه نظر وړاندې کړئ. لسم، د ژوند کولو آداب مراعات کړئ. هر چاته ډیر ټیټ او پاس مه کوئ. له خلکو سره مو تعامل یوازې په مننې او کوروداني باندې مه تکمیلوئ. له زړه درنښت کوئ او نجونو ته هم ځان په دې ډول مه ورنږدې کوئ چې ګواکې ضرورت ورته لرئ. تل مؤدبانه چلند کوئ. دا کار ستاسو له شخصیت سره تړلی. که له نجونو سره خبرې کوئ هغو ټکو ته پام وکړئ چې هغوی تر اوسه ستاسو په اړه تر اوسه نه وي پوهېدلي او درکړې نه وي. خپل ځینې رښتینې عادتونه ورته ووایاست او هغه خبرې هم مخامخ ورته وکړئ چې په رښتیا مو د دوی د وجود کې خوښ کړي وي. 11، ذهن مو پیاوړی کړئ. بېهوده کارونه یو خواته کړئ. وخت پرې مه ضایع کوئ. هره ورځ داسې حد اقل یو کتاب ولولئ چې ستاسو په ژوند کې مثبت بدلون راوستلی شي. هر څومره چې هوښیار او پوه وئ نجونې ډېرې اسانه در جذبیږي او په هغوی تاثیر کوئ. 12، خپل چانس وازمایئ. د اړیکو نیولو لپاره مختلفې لارې چارې وکاروئ او په غوره چلند متمرکز شئ. نجونې بل مخلوق نه دي، هغوی هم ستاسو په څیر پاک زړه لري او غواړي له اړیکو خوند واخلي. نو رښتیني واوسئ. 14،
ژر اقدام وکړئ. که مو داسې نښې ولیدې چې مونږ پورته خبرې پرې وکړې نو په دې پوه شئ چې نجونې غواړي در سره په اړیکه کې اوسي، نو تاسو هم خپل پام ژر ور واړوئ او له ژوند خوند واخلئ.